د چین د ملي ولسي کانګریس او د ولسي سیاسي مشورتي کنفرانس د ملي کمیټې 2 کلنۍ غونډې د هر کال په مارچ میاشت کې ترسره کیږي او سږنۍ غونډې هم د مارچ په 5 او 4 نیټه په پلازمینه بیجینګ کې د لوړپوړو چارواکو په شتون کې پیل شوي او روانې دي. دا 2 غونډې د چین د پرمختګ او له نړۍ سره د اړیکو نږدې کېدو له لارې د زیاتو هیوادونو د پاملرنې وړ دي. په افغانستان کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي د پوهنتون استادان او دغه راز هم افغانان وایي چې د چین د مسایلو څارل د افغانانو لپاره د سیمې او ثبات له دریځه مهم دي او باید دې ته ډیره پاملرنه وشي. اقتصادي اړخ هم افغانستان چین ته مهم ده. پر همدې اساس باندې د چین د مسایلو څارل د افغانانو لپاره د سیمې او ثبات له دریځه او دا چې چین په نړیواله کچه یو اقتصادي برقدرت ده، یو سیاسي قطب ده، ستر نړیوال بازار ده، مهم ده. زه په دې باور یم چې د چین دغه کلنۍ ناستې چې په لوی کې د چیني ملت ته د دې فرصت ورکوي چې په ولسي بهیرونو کې، په ولسواکو بهیرونو کې د نظام د ټاکلو په کړنلارو کې د ملي سیاستونو باندې د ولسي او ملي اغیزو په فار باندې خپل نظر شریک کړي، خپل باور وښایي او نظام ته مشروعیت ورکوي او دا حق او صلاحیت ورکړي چې په راتلونکو 5 کالو کې د دوی چارې سرته ورسوي. په هر هیواد کې کله چې څوک ژوند کوي هغوی د دې حق لري چې خپل حقوق له خپل حکومت څخه وغواړي. نو دلته نمایندګان د همدې لپاره ټاکل کیږي د یو پل په ارتباط ده چې هغوی د مرکزي حکومت سره اړیکه ونیسي او خپله هغه مشکلات چې نشي کولی په تنهایي توګه مثلا مرکزي حکومت سره مخکې کړي، نو هغه د استازو په نمایندګۍ سره هغوی ته ورمخکې کوي او خپل مشکلات هلته حلوي. د دوی په خبره چې په چین کې دغه 2 غونډې ولس ته د مراجعې لپاره او دغه راز ولس په حکومت کې د ورشریکولو په برخه کې ډېرې مهمې دي او چینی ولس له همدې لارې کولی شي خپلې ستونزې او وړاندیزونه تر مرکزي حکومت پورې په ښه ډول سره ورسوي. دا ډیر ښه قانون دوی وضع کړی چې هر کال دوی د ولس نظریات راخلي، د ولس مشورې راخلي، هغه د خپل مامورینو سره خپل سره شریکي او بیا په هغې باندې دوی کار کوي. د همدوی د پرمختګ لامل ګرځېدلی دی ځکه تاسو ګورئ په نړۍ کې چین ډیر پرمختګ کړی دی په اوسني وخت سره. نو د همدوی هغه عمل دی چې دوی تر سره کوي، هر کال د خپل ولس د هر اشخاص خپل نظر راخلي او د خپل مامورینو سره شریکي. ګوري په دې کې په زرهاو کسان مختلف نظرونه لري، هر نظر دوی بیل بیل صفتۍ ځان سره اوري چې کوم نظر دوی ته مثبت ګټه کوي د دوی د حکومت لپاره، د دوی د ملک لپاره، هماغه مامورینو ته وایي په آینده کې تطبیق کوي. د خلکو او د حکومت ترمنځ د همغږۍ لپاره دغه ډول غونډې په حقیقت کې ډېرې اغېزمنې او ډېرې ګټورې دي. په همدې ولس اړتیا لري چې یو څوک داسې اوسیږي چې د هغوی غږ راواخلي، یعنی د ولس غږ راواخلي، تر حکومت یې ورسوي، تر څو حکومت د ولس له حاله آګاه شي، خبر شي او کوم مشکلات او ستونزې چې وي د هغې په حل کې هغوی خپل اقدامات. هر کال د چین د ملي ولسي کانګریس او د ولسي سیاسي مشورتي کنفرانس د ملي کمیټې استازي او غړي په بېلابېلو ساحو کې د خلکو نظرونه او غوښتنې راټولوي او د 2 مجلسونو په لړ کې د حکومت اړوندو څانګو ته وړاندې کوي. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، کابل.